बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وي خاد او آباد اوسئ نن مهم خبرونو کې یو خو پاک افغان مذاکرات ښه خبر راغلی د چاینا طرف نه بل طرف ته پاکستان دی وخت کې ډېر زیات یو عجیبه سچویشن کې گیر دی چې اوس دی وخت کې معاهدې ته خبره کوم راځي د امریکا یا ایران اسرائیل خو دی وخت کې ایران ډېر زیات اګریسیو پوزیشن کې دی او ډېر لکه داسې ډیمانډز دي چې هغه کچېرې هغې پوره کوي نو هغې نور هم دنیا ته شرمنده کیږي خو داسې سچویشن کې بېګا شپې هم فیلډ مارشل آرمي چیف صاحب ډېر درانه شپه تېره کړې نه ټوله شپه مصروفیات دا سره روان دي او ورسره چې کوم په خیبر پښتونخوا په حوالې سره موږ سره فوکس کوو چې دغه ځای کې سره روان دي ترهګرۍ پېښې هغه نه علاوه د تحریک انصاف چې کوم دی وخت کې پوزیشن دی ګو کې چې تاسو ګورئ چې حالاتو وجې نه بالکل خاموشي ده خو بیا هم سره روان دي په دې خبرې به کوو تاسو سره خبرونه به درکوم د خاص امنیتي خو موضوعات ډېر زیات دي خو په دې خاص اونې به راځمه تاسو ویډیو اخره پرې وګورئ او تاسو نه خواست دا دی چې کوم ملګرو نه یم سبسکرایب کړی نو لازمي سبسکرایب کړئ او کمنټس لازمي راکوئ اول به زه راشم خیبر پښتونخوا نه راوچت کما چې خیبر پښتونخوا کې دی وخت کې یو طرف ته تحریک انصاف حکومت یعنی سهیل افریدي په خپل کې خو روان دی یعنی هغه ته چې کم منډیټ باندې یعنی کم په وجه سهیل افریدي راوستل شو هغه همدغه چې تحریک په راوچته چې کم ورکرز دي هغه به پریشر چې کم په حکومت ډیولپ کیږي د خاص کر د خان صاحب په سچویشن کې همدغه شانتي نور چې کم حالات روان دي دغه قبول راوستلو باندې خو هغه کې تاسو ګورئ چې هغه ناکامۍ سره مخ په دې وجې نه شو چې یو طرف ته خو حالات داسې جوړ شول چې هغه دې نه وتی نه شي بل طرف ته سهیل افریدي هم په دغه سچویشن کې اوس راګیر دی او په دغه سچویشن باندې تاسو ما ویلي مو چې سپریم د آئینی عدالت هم طلب کړی دی چې کوم هغه ویلو چې موږ به فورس جوړو یعنی فورس اعلان یې کړی په دغه په وزیر الله په باندې څوکۍ باندې د ایرانو دینه مخکې هم ټایګر فورس دا فورسونه خیر شوي دي خو د دې فورس جوړولو باندې هم عدالت لکه نوټس کړی نو دومره پورې دا سخت پر راګیره کې دي بل طرف ته اوس پارلیمان اجلاس روان دی په پارلیمان اجلاس کې هم د اپوزیشن غږ چې کم دی هغه ډېر کمزوری دی حالانکې غټه اپوزیشن دی خو بیا هم هغه اواز چې کم دی هغه شانتي مؤثر نه دی چې کوم نمونه په کار وي چې هغه حکومت په یوه خبره باندې مجبور کړي یا یې ویسار کړي اورال که موږ خیبر پښتونخوا واخلو په دغه کې بنو ګورئ یا د جنوبي اضلاع دی بیا قبایلي اضلاع دي په هغه کې ترهګرۍ پېښې دومره زیاتې شوي دي طلبنایزیشن یو ځل بیا سرګرم شوی دی چې خلک اوس حیران دي چې هغو تپوس کوي چې آخر په افغانستان هغه چې افغانستان بورډرز خو ټوټل سیل کړی شوی یعنی بند دی تګ راتګ لارې بندي بیا دغه ترهګر د کمې راغله او هغه د حکومت نه د سوال په حق لري او بیا ورسره خلکو کې کم ویره ترېښه ده هغه هم سیوه شوي ده یو طرف ته خو مهنګایي بېروزګاري بیا د صوبې نور معاملات ډېر زیات کړکېچن دي خو ورسره د امن و امان صورتحال چې کم دی هغه ډېر زیات خراب دی په دې صورتحال کې بل طرف ته د خیبر پښتونخوا کې د افغانانو چې کوم یو امید اوس هغه حکومت په دومره زورور شوی چې صوبې دغه خبرې ګو کې چې صوبه اوس هم نه ده خو بیا هم هغې په دې باندې څه کولی نه شي رضو به اوس د مرکز په لیول باندې نی پاکستان دی وخت کې یو مرکز داسې هم جوړ شوی دی چې ټولې نړۍ پاکستان طرف ته توجه ده اسلام آباد طرف ته توجه ده اسلام آباد کې یقینا چې دی وخت کې یو غټې معاهدې یعنی د امریکا اسرائیل او د ایران ترمنځ معاهدې کوشش روان دی په دغه کوشش کې پاکستان یقینا چې ډېر څه بیلي به هم خو ګټه به هم ترلاسه کوي بیللو مقصد مې دا دی چې څه ملکونه به نرض کوي لکه یو ای شو ستاسو په ښکاره ګورئ چې یو ای پاکستان سره خفګان جوړ شوی دی بیا همدغه شانتي که تاسو وګورئ خلیجي ممالک کې بیا خو سعودي عرب چې کوم دی هغه پاکستان دفاعي خپل منځ کې معاهدې هم دي خو پاکستان سعودي عرب نه خفه کولی شي او سعودیه ځان سره په دې ټول سچویشن کې ځان سره بوځي
خو بل طرف ته پاکستان ته مشکلات چې کوم رامخته شوي دي هغه همدغه دي چې که ایران کوم مطلبي دي هغه ډېرې سختې دي خو پاکستان څه کوم یا معاهدې دپاره څه کوم پنځه نقطې ایجنډه ده یعنې فوري جنګ بندي بیا د دې چې کوم ته ځکه نقصان شوی دی د هغه ازلا کول یعنې دا خو ډېرو عجیبونې خبرې دي خو بهرحال په داسې سچویشن کې دغه صورتحال چې کوم دی هغه ډېر ټیک نشي لیدی اوس په دغه صورتحال باندې موږ ټول ګورو چې پاکستان دې وخت کې په دې کشمکش کې دی چې دا معاهده یعنی یا دې خبرې باندې ایران څنګه رضا کی او د جنگ بندي وشي خو بهرحال خبرې ترې روانې دي امریکا خپلې دړکې جاري ساتلې دي هغې وایي چې موږ جنګ ګټو او ایران باندې موږ مسلط کیدی شو خو بل طرف ته ایران چې کوم دفاعي پوزیشن دی یا پاکستان په دې حوالې سره هم هغه دی هغه هم اسرائیل او امریکا بالکل داسې پوزو ته راوستي دي ګو کې چې خلیجي ممالک یا د نور ممالک کا اخوا ټارګټ هغه ځینو ټارګټ کې چې کوم ځای کې د دو عملیات دي یعنی د امریکا اسرائیل بل طرف ته جهازونو چې کوم باندې ټیکونه کېږي هغه هم تاسو ګورئ چې ایران په کفي زورور شوی دی خو دغه اورال صورتحال دی خو اوس رضو د پاک افغان د اصل مسلې چې دغه جنګ نه ختم شي په دې باندې د چین لخوا خبران راغلی دی چې مذاکرات کې کمه بهتر نږدې شوي او معاهده به چې کومه دا کېږي هغه کې ذموار هم چاینا جوړیږي او په دې ته غاړه ایښودلې ده تقریبا چې کوم خبرې دي هغه همدغه دي چې یو خو ګرنټي ورکول وي چې بیا افغانستان لخوا دغه شانتي ترهګر راتلل یا افغانستان کې کم د پاکستان مخالف کسان دي ترهګر دي مخالف نه ترهګر چې کم دي د هغه مخنیوي او ذمہوارتیا او ورسره بیا نو چې کوم اړیکې دي هغه دوباره ښه کولو دپاره پکې خبرې ترې روانې دي نو په دغه سچویشن باندې یقینا چې تاسو وینئ په دغه په معاملې باندې څومره پورې خبره لاړه پیل ازل پاکستان چې کوم هوایي سره هغه واخیستو خو بل طرف ته که تاسو بیا د افغانستان طالبان یا حکومت ګورئ په هغه کې هم ډېر تاسو ته خبرې کلیر شوې یعنی افغانستان کې پیل ازل عوام طرف نه هم یا سوشل میډیا طرف نه هم یا خبرونه داسې راغلل چې اول ځل امیر المؤمنین هیبت الله هم په خلاف یعنی چې دا ولې خاموشي اختیار کړي دا دومره جنگ روان دي یا دومره عملیات رسوي هغه پاکستان خلاف یو سټیټمنټ نه ورکوي لکه د په حوالې سره تاسو ته هم ډېر څیزونه کلیر شول چې روان څه دي اصل مقصد مې دا دی چې موږ په مختلفو خبرونو پسې یا مختلفو پسې منډې وهو خو تاسو دا سوچ نه کوئ چې منفي پروپیګنډې یا منفي خبرونو څومره غلط تاثر جوړ کو زه په دې کې یو خبره کوډ کما چې څو کاله مخ وړاندې ما به چې کله جرمني کې د پاکستان جنډه وسوځول شوه یعنی څه افغانان لاړه بقاعده دغلته کې سفارتخانې باندې وختل نو ډېرو ډېرو دا کول ما چې دي نقصانات په تاسو ډېر زر وینئ هغه نقصانات عام خلکو ته ملاو شول چې بیا بیروني ملکونو کې چې کم کې کغه نېشنلټي مو ورسره وي د هغه ملک چې افغان پکې قومیت لیکلی نو اب ویزا پاکستان نه ورکوله یعنې اوس خو ډېر زیات ویزو کې مشکلات شول نو دغه شانتې ایلیمنټس یا دغه شانتې کیسو له وجې عام ولس ته ډېر زیات مشکل پیدا کېږي اوس هم ولس که موږ ګورو نو خاص کر افغانانو ته ډېر مشکلات رامخته شوي دي ډېر چې باروزي بیا وایي چې موږ پاکستان باندې څه کوو خو بهرحال پاکستان افغانستان ډېر ولسي په توګه باندې تړلي یو هغه دی چې یو بل نه نشي کېدلی نو دغه صورتحال باندې یقینا نفرتونه نه دي خورول پکار نن همداسې پر یو انشاءالله چې بیا به تاسو سره مخامخ کېږم خو تاسو نه خواست دا دی چې لازمي چا چینل نوي سبسکرایب کړئ او خپل مینې اظهار کړئ ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ